السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خدای دې وکړي چې راته روغ او جوړ به اوسئ. ملګرو نن یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې یم. ملګرو په دغه ویډیو کې به تاسو ته درښایم چې څنګه کولی شو اوږده او په زړه پورې لیکنه وکړو. نو ملګرو تر هر څه مخکې به تاسې خپل پلی سټور ته راشئ. پلی سټور څخه به یو اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ، یو کیبورډ به را ډاونلوډ کړئ. نو دلته به تاسې پلی سټور کې به خپل سرچ ته راسئ. په سرچ کې به ولیکئ مولتینګ کیبورډ، یعنې مولتینګ خالي مولتینګ ولیکئ، مولتیلینګ. نو بیا به تاسې دا کیبورډ راواړئ. ملګرو دا وینئ، دا کیبورډ به راواړوئ. چې کله مو دغه کیبورډ راواړو نو ملګرو دا کیبورډ به تاسې خلاص کړئ. دې سیټینګ تاسې ته مکمل درښایم. لومړی به راسئ انیبل مولتینګ، یعنې چې کله مو انیبل مولتینګ وویل نو دلته به راسئ دغه ګورئ ګوګل وایس ټایپینګ دلته موبوګران کیبورډ، نو دلته به راسئ دا مولتینګ کیبورډ. ملګرو دا وینئ مولتینګ کیبورډ سم ده. نو دا مولتینګ کیبورډ به ووایي، تاسې به په بل شي باندې ولاړئ. نو چې کله مو مولتینګ کیبورډ بیا به له دې څخه سویچ ایموټ مولتینګ، نو دا به دوم اپشن به ووایي. دلته به راسئ سمسونګ کیبورډ، دلته به مولتینګ کیبورډ ووایي. دریم به راسئ انیبل لنګویج، نو دا کومې ژبې ورسره ټچ کوي، یعنې دلته به ډېرې ژبې ورسره ټچ شوي دي هغه به لرې کړو، موږ خپلې ژبه ورسره ولګوو، یعنې پښتو او انګلیش به ورسره ولګوو. دغه ژبه هم ورسره کنیکټ شوې ده، یعنې اوس زه غواړم پښتو او انګلیش ورسره ولګوم. ملګرو ویډیو دې غټېږي، ملګرو بخښنه به کوئ، زه تاسې ته در وښیم مکمل. نو دلته به دا وینئ پښتو، دا پښتو به ووهئ او بعد د دې څخه به دلته یو څو نورې ژبې دي ورسره کنیکټ شوي، دا به لرې کړم. دلته نورې ژبې دي هغه به هم لرې کړم. دا یعنې دا ژبه هم ده، یوازې انګلیش به ورسره پرېږدو. نو ملګرو اوس دا ځای به ورسره وتړل شوي، یعنې ورسره ټچ شوي. بعد دې څخه به دلته راسئ. ګوره ملګرو برابر شولو، یعنې اوس تاسې وګورئ دا یعنې ملګرو دوه ژبې شو، یعنې پښتو او انګلیش. نو اوس څنګه کولی شو اوږده لیکنه وکړو؟ مثلا زه اوس ځم خپل وټساپ ته، په وټساپ کې یو میسیج پرېږدم، یو چا ته یو میسیج پرېږدم یا یو ګروپ ته. مثلا دا یو ګروپ ته زه دې کې غواړم چې یو میسیج پرېږدم. نو دلته ته ګورئ ملګرو، تاسې وګورئ دا څومره اوږدې دي. دغه ملګرو دغه اپشن شته دا لاندې دا ختم شي پې تاسو دغه دا اپشن چې څومره ووایي هغه اوږدې دي. دا یعنې ملګرو سلامونه. ګوره ملګرو تاسې وګورئ دلته سلامونه څومره ملګرو څومره زبردست لیکنه پکې کېږي. نو ملګرو خدای دې وکړي ستاسې به دغه طریقه او دا ویډیو خوښه شوي. که مو خوښه شوي ضرور لایک ورکړئ. تر بیا تر بلې ویډیو د الله په امان.